خدای خو دنیا هم جوړه کړې یو ځل او پکې فرق راولي او دس به کې د انور به راپروزي ستوري به راپروزي ځمکه به راقېږي او خلک به ټول پریشانې او درې ځلې به ځمکه او بیا به یو څاروي دغه روز صفا مروانه د هغې ذکر به بیا کوم او درې ځلې دا ښخېدل دي یو ځل پکې لوګي دي یو څلوېښت ورځې به یو لوګي وي او داسې لوګي به چې په مسلمانانو به داسې معمولي شان زکام راشي او بدن باندې دوی به ورو ورو دغه کېږي شام طرف ته ځي لوګي دي او کافران به بېهوشه شي ورسره لوګي دي او یو بل آخري نښه هغه اور دی په یمن کې به یو اور ښکاره شي لکه دا نن سبا یې پلانکي ځای کې اور پلانکي ځای کې دا خاص اور دی په یمن کې دا به ښکاره شي دا کافرانو پسې به ځي مسلمانان به داسې ورو روانې شاته به سره روانې لکه وریځ چې دې کوم ځای کې شپه کې به ولاړې سوځئ به یې نه ورو ورو به یې شړي لکه سړي چا پسې روانې نو چې شپه کې نو دا به ورته ولاړې بلیږي به دې خوا او چې ورځې مو ورسره خوا کې وي خو دوی به ورو ورو ځي نو شام ته به ورسي بس هلته به هغه زندګي د دې تمامه شي او کافرانو پسې به ورځي څوک به کندو ته ټوپونه وي او څوک سمندرونو ته یو سړي پسې چې زمرۍ روانې یا شرمخ نو دوی غوځان بچ کوي چې کوم دی که په ډیران کې ورپرېوته که په کندو کې به وغورځېږي او په سیندونو کې دا به ټول هلاک شي بیا به مسلمانان ختم شي د دې نه پس او ډېر خراب بې حیا خلک چې کوم کفار دي هغه بچ شي داسې بې حیایي وي بربنډ به یې خلک او ښځې او سړي به نه به وادي نه به نکاح وي یو بل سره به د سړکونو او په بازارونو کې هغه مخامخ لکه د زارو په شان بدعملۍ کېږي الله پاک دې موږ وساتي لا تقوم الساعة الا على اشرار الناس دا ټول حق دی او زمونږ په ایمان دی دا قیمت خو عجایبات او غرایبات دي خدای پاک به دا مخکې ښکاره کوي دې سره به ډېر خلک اهل حق و ایمان هم مضبوط شي چې واقع خدای او رسول څه ویلي دي هغه هماغه شانو شو هغه علامه بل هم ښکاره شو نو د هغې او غور به مو وکړي چې نور روغې دي د قبلې نه او بیا زما توبه نه قبلېږي راشه اوس توبه وباسه راشه دا بدعملي کې بس کړې ده که نور روغه ده د قبلې نه خدای پاک یې خو راقېدو دي شي عبدالله بن مسعود صاحب وایي که قیامت کې یو ورځ هم پاتې شي چې سبا راځي خدای پاک به دا دغه د انور د خبرې طرف نه راخېږي یعنې دا به خامخا کېږي دا څه کلک ایمان و که سبا قیامت ته مې دا نښه لانې لیډ دغه شي لانې ښکاره شو دا به خامخا ښکاره کېږي نو چې بیا ایمان راوړي او بیا چغې وی او بیا توبه وباسې چې بېلمازي به نه کوم دا غلط کار اوس د توبه وباسې تا نه پیسې ځي راځه مؤمنه او عمل صالح اختیار که او بد عمل پرېږده ځکه دغه شی راځي هغه نورې نښې څنګه ښکاره شي دا به هم ښکاره کېږي الله یې زموږ د خدای او د رسول په خبرو یقین پیدا کړي او زموږ د دنیا ژوند داسې وګرځي خدای چې د هغې نه مخکې توبه وباسو ځان کې تبدیلي راولو او نیک اعمالو طرف ته راشو قسم دی دا بیماري د دنیا کې شروع ده که نه خلک نو موږ خو د خدای په عمل هر څه کېږي خو لوی سبب تاسو واورئ هغه ګناه او بېحیایي ده راځئ بېحیایي کارونه به نه کوو د بېحیایي جامې به نارینه او زنانه او خپل څومره وسم دی هغه پرېږدئ او ګناهونه لوبې او ګانې بجانې او فلمونه او سینماګانې کتل او پردو ښځو ته په موبایل کې کتل دا کارونه هم د هغې وجه ده او دا یورپ نه بېحیایي ډېر راغلی ده دا هلته شروع ده الله پاک د ټولې دنیا نه اوچته کړي دا پریشاني دی ختم کړي حضور علیه السلام یو ځل صحابه کرام یو صحابي ته وي ابوذر نومی دی وي تا ته پته شته چې د انور ډوب شي نو بیا دې څنګه چلي هغه ورته ما ته خو پته نشته خدای او رسول عالم دی یعنې الله پاک ته خو پته ده خالق دی او دا نظام چلوونکي او پیغمبر خدای پاک په وحی سره خبروي نو تاسو خبر یې خدای پاک تاسو خبروي وي د انور چې پروزي نو دی هره ورځ به اجازت غواړي د خدای پاک چې یا الله زه راوخېږم که نه نو دی نشي راختې بغیر د اجازې په سجده باندې وي د ده د شان مطابق ټول نور او سپومې ځمکه اسمان ټول تسبیحات وایي وإن من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم دا ټول مارغان او کبان او نور او سپومې ټول د خپل شان لایق سجده هم کوي او تسبیح وایي نو دې د خدای حمد و ثنا وایي سجده وکړي لکه نور سره چې څنګه لایق دی بیا د الله پاک د طرف نه ته اجازت غواړي چې راوخېږم
الله پاک ورته اجازت وکړي نه مشرق نه راوخېږي یو ځل به ورته اجازت نه کېږي چې ډوب شي نو دی به بیا د مغرب نه راوخېږي تطلع الشمس من المغرب طلوع د مشرق په ځای د مغرب نه به وشي او دا هغه ورځ ده چې چا ایمان نه راوړي لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا چې چا ایمان نه راوړي او دا وویني او بیا توبې وباسي یا الله ستا قدرت منم ستا طاقت منم او بس د کفر نه توبه وباسم نو ایمان به نه قبلېږي ځکه دی به مجبوري خدای منلو ته لکه آخرت کې چې مجبوري د مجبورۍ ایمان خدای نه مني او یا یو سړی مؤمني خو هغه بې المازی شراب څکي جواري کوي لوفري سود خوري بل او حرام کار کوي او دغه وخت کې چې نور وویني نه قبلې نه راوختو راشه بس اوس توبه که کنې غره کېږي د خدای خو ډېر لوی طاقت دی او دا خو چې څه ویلي د هغه کولی شي نو بس زر توبې وباسي نو که یو بې عمله بد عمله سړی مؤمن هغه د بد عملۍ نه توبه وباسي نو توبه به نه قبلېږي ځکه دا اوس ده ځکه توبه خو دا داسې ده لکه سړی چې غرغره شي او زنکدنه یې شروع شي او توبه نه قبلېږي د غرغرې نه مخکې توبه قبلېږي او آخرت کې نه قبلېږي چې سړی ساه وځي زنکدنې که نه نو توبه نه قبلېږي د دې وجې نه علما وایي چې دا نور راختل د قبلې نه داسې لکه د ځمکې زنکدن یو د سړي زنکدن دی یو د ځمکې زنکدن دی یعنې زنکدن نه پس دې علاماتو نه پس به قیمت به نږدې راځي نو دا شو لکه زنکدن نو نه ایمان قبلېږي آخرت کې او زنکدن کې او نه توبه قبلېږي ځکه قرآن شریف کې راځي ایمان هغه معتبر دی او توبه او د کفر نه اورېدل چې هغه ایمان بالغیب الذین یؤمنون بالغیب لیدلې نه او خدای مني لیدلې نه جنت هم مني دوزخ هم منو آخرت هم منو او چې ته ملایکې ووینې چې دا عالمانه څه وباسي او یا آخرت کې ووینې چې ملایکې ټولې راغلي او تا نه ګیر چاپېره ته ودې او ته وایې آمنت بالله او لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله که ډېر کلمې ووایې نو خدای پاک دا تا نه نه غوښتی ځکه دا ایمان د مشاهدې دی او ایمان د غیبوبت معتبر دی په دغه باندې خدای څه نه ورکړي آخرت کې به ټول کافران مؤمنان شي مونږ بس هر څه وینو منو او هر څه مو واورېدل حق او حق مو لید اوس منو او په دې که الان اوس چې کله د منلو وخت و هغه وخت کې نه منو دا قرآن شریف کې یو آیات کې راځي چې خدای پیغمبر راولېږه او هدایت یې راولېږه او دلایل یې راولېږل او اوس هم نه مني او ته به کله منې چې کله ته د خدای ملاقات ته مخامخ شي الله پاک سره به دا خلک مخامخ کېږي مسلمان او کافر ټول او حساب کتاب په ورسره کوي الله به د الله مخې ته ولاړه دا خو را روانه ده او یا د خدای ملایکې راشي ساه نه اخلي یا آخرت کې نه ګیرو ووایي نو هغه وخت کې به یې منې یا د قبلې یو لوی علامه د قیمت راشي لکه دابة الارض روزي یا هغه دجال روزي او بیا آخري نه خصوصا چې توبه بند شي چې د انور د قبلې د طرف نه راوخلي اوس به توبه اوس به قبل توبې وباسي هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکة او یاتي ربک او یاتي بعض آیات ربک دا خلق د بیان نه پس او د هدایت د خبرو نه پس او د حق ثابتېدو نه پس دوی نه مني دوی به هله ومني چې د خدای ملایکې راشي د ده نه څه وباسي یا د خدای ملایکې قیمت کې به راشي لوی قیمت یو وړوکی قیمت دی چې انسان مري دغه وخت کې هم نه قبلېږي آخرت کې هم کلمه نه قبلېږي د کلمې خپل وخت ما تعالی وخت درکړو عاقل بالغ شي ډېر څلوېښت کاله عمر مې درکړه د بلوغ نه پس سمېدې نه زما طاقت ته نه منم زما عظمت زما قدرت ته نه منم زما خبرې دې نه منلې دغه شان انکار دې کوم او یاتي رب یا خدای پاک راشي کما یلیق بشانه خدای راشي او تا سره حساب کتاب شروع کړي چې د کفر سزا به اوس وګوري د بد عملۍ سزا به وګوري او یاتي بعض آیات ربک یا بعض لوی علامات د الله د طرف نه راشي حدیث کې راځي لوی علامو کې یو د قبلې د طرف نه نور راختل الله دا کولی شي په یو حدیث پاک کې راځي چې یو ورځ به تېره شي شپه به راشي
شپه مسلمانان به یې دغه وخت کې آخري شپېلې وخت او بیا تش کافر نو بعضې خلک د شپې تهجد هم کوي مونځ هم کوي تلاوت کوي ذکر کوي دعاګانې غواړي او الله سره راز و نیاز کې مینه کوي نو خدای هر څه رحم هم پرې ډېر کوي نو دا تهجد ګزار چې مصلی واچي شپه کې نو ښه مونځ به وکړي اوږدې سجدې اوږدې رکوګانې جړاګانې تلاوت ذکر وکړي بیا به اوده شي لکه چې راپاسې شپه به بیا لا نه ختمېږي بیا به یاره بیا مونځ وکړي یو څلور شپږ رکعته خلک کوي چې څوک نیکانې زه زندګي د څه پته بیا به مونځ وکړي شپه کې خلک بیا به مونځ وکړي یاره بیا اوده شل اسار نه دی درې درې ځلې او دوه ځلې به خلک مونځ وکړي شپه کې او سبا کېږي به نه ناګانه به دا قبلې د طرف نه راوخېږي نور ته به اجازت نه کېږي چې راوخېږه نو دې به الټه راوخېږي واپس مقلوبا داسې په ځای په داسې راوخته که نه دا خو داسې راځي داسې به راوخېږي لکه ماسپښین 2 بجو پورې د سین انوري دلته بره دومره به داسې را روانې قهقرا الټه را روان ریورس او قلبا مقلوب سفر به وکړي الټه مخکې داسې ته اوس به داسې را روانې بیا به لاړ دغه ورځ به اوږدی لکه د 100 ګنټې شپږو ګنټې بیا نور ولاړ دی او شپه به اوږدی د نور ته به اجازت نه کېږي دا لاړې چې خلک وګوري او دا خو چې څه ویلو او مسلمانان به وایي چې هغه لوی علامات دا خو حق دی بلکل دا خو راغی اوس به خو قیامت هم راځي نو قیامت خلک د قیامت نه هېرې توبې وباسي د بې ایمانه به د کفر نه توبه وکړي او بدعمله به د بدبنۍ نه توبه وکړي د دواړو به نه قبلېږي دا وخت کې او بعضو روایاتو نه معلومېږي چې بیا څه ډېره زمانه تېره شي او د خلکو نه دا واقعات هغه یره دهشت پریشانه کېدل دا به څه موده پس به خامخا غم کمیږي نو چې کم شي بیا د رستنو خلکو بیا توبه قبلېږي او چې کله پورې یاد یا چا لیدلي د هغې توبه نه او چې څوک مؤمن وي او نیک اعمال کوي نو هغې مقام به اوچتي ای مؤمنه دغه انتظار مه کوه د آخرت یا چې ورته باندې مر راځي دغه خبرو انتظار مه کوه مخکې ایمان او اعمالو په لار لاړ شه او که نور راوخته او نیک عمله مونځ ګزاري هغې ته څه تکلیف پریشاني به نه وي هغې خو هسې مونځ ودس کوي چرس یې پرېښې دي ډمان او ناست یې پرېښې ده پردې مال یې هړپ کړو هغه یې ورکړی دی هر شی یې پرېښې دي توبې وښکې ده ښکلې نیک اعمال کوي هغې به ښي هغې به نه خرابېږي زمونږ علما وایي چې اول نښه د قبلې د طرف نه لمر راختل دی او دا یو سروې به ځمکې نه راوځي دابة الارض هغه د دې نه پس ده خو ډېره نږدې ده او ورپسې او یو 3 نښې نورې دي په ځمکه کې به خلک ځي 3 ځلې دا ما راته ویلو امام مهدي صاحب زمانه کې یو زمانه کې به د مسلمانانو خلیفه نه وي خلک به پریشان وي یو عالم د نیک سید او د حضور علیه السلام په شان نومی دی نو هغه به پیشي چې ما خلک مشر کوي مشري خو ډېره ذمواري ده دی به مکې مکرمې ته لاړ شي هلته به یو ځای کې خلک ورشي او په زور به بیعت ته مجبور کړي دی به ورته نه کوم زه نشم کولی ګران کار دی دا ټوله دنیا کنټرول کول او مسلمانانو به یې ذموارۍ سر ته رسول نو دی به بیت الله شریف د خلک به ورسرې وي او کور کې به یې ګیر کړي بیا به جومات ته لاړ شي بیت الله شریف هلته به د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې ځای دی داسې لکه 8 میټره شپږ دی خو حجر اسود دی خو مقام ابراهیم دی لکه زه چې ناست یم او دا پلر او دغه ځای چې څومره دی دغه ځای کې به یو څو کسان 300 دلته دا ټول شي شا به که دا به کوي الله به دې مدد وکړي دا کار بس مجبور به یې کې په زور به ورسره عقد وکړي ته زموږ مشر شي او امیر شي او بادشاه شي او خامخا چې دا بیعت وکړي نو بس خلک به خبرېږي نور کسانو بیعت کوي نو څه مخالفین به د شام چې د مسلمانانو مشر پیدا شو به خو ټول د سره یو کېږي طاقت به پکې راشي او د کفارو هغه او د بدعتیانو او د ګمراهانو زور هغه به ختمېږي راځئ چې د طاقت نه مخکې ختم کړو مخکې چې د افغانستان کې اسلامي نظام لیک شان راغی هغه یو 38 ملکونه سوپر پاور چې هغوی یو نوم نه مني هغه اقوام متحده د هغوی لاس کې ده هغوی راغلل او څونه ملکونو اربونو کربونو ډالر یې ولګول اسلام ترقي ونه کړي له معمولي بوزغلې نه پرېږدي خو الله به دا ښایي دا اسلامي نظام به په ځمکه راځي یو علاقه کې به څه خلک وایي دا به انشاءالله دا به اسلامي دا
دا بشارتونه هم دي د قیامت علاماتو کې ډېر خلک په دې ارمان دي چې کله به را به شي یو ځل او به دا هغه ځنه مخالفین را روان شي چې دا ختم کړو دا لږ شان مسلمانان ځکه خبر پیښ شوی وی دی خو هسټري ګوري تاریخ نو د مدینې منورې او د مکې په منځ کې یو علاقه ده ته پیدا وی چې دغه ته دا فوج د دشمن راورسي چې دا مسلمانانو بادشاه او دا ملګري مړه کړم نو بس خدای پاک به دا ځمکه دا بره طرف دا به لاندې لاړ شي وبړقېږي زلزله او لاندې به لاړه شي لکه یو باراني شي دنس نه خسف ورته وایي دا به په جزیرة العرب د مکې او د مدینې په منځ کې په بیدا علاقه کې اوس هم په سړکونو بورډونه شته او دا ټوله ځمکه به لاړه شي چې ځمکه لاړه شي د پاسه هغه فوجونه به پکې لاندې لاړ شي خدای پاک به لکه د قارون په جمدي په ځمکه کې نه باسي او خطرات به کم شي او دا د قیامت په علاماتو کې د پلسو یو ځل په مشرق کې ایران طرف ته خراسان شاته دلته به ځمکه زلزله شان راشي او ټوله ځمکه به لاړه شي نو پخوا په شان عذابونه خو نشته خو دا جزي شته حضور علیه السلام د دې او یو ځل به په مغرب کې ځمکه لاندې ځي یو ځل مشرق کې ځمکه لاندې تلل سره د خلکو دنس نه او خسف یو ځل په مغرب کې بره اخوا د عربو نه بره او بل ځل په جزیرة العرب عربستان کې ودا کېږي دا به دغه وخت کې وي دا په هغه لویو علاماتو کې ده قیامت هم ناشنا شی دی دا دومره خلک جمع کېدل ټول پخواني او رستوري او منظمي ټول خلک هر چا سره حساب او کتاب او ټول دا هغه خاص علامات او عذابونه په مېده او 50,000 کاله رس یو ورځ 50,000 کاله ده دا دومره اوږده ده څوک به په ځمکو پرتي زکات یې نه ورکړي د اوښانو او د غویانو او د ګډو چیلو همدغه اوښانې او دغه ګډان او دغه غویان او میخې سم ساربه وی بدن به هټا کټا خو د غوښو د وازدو نه ډک درون د ښکرې د میخو او د غویانو دا تېره ښکرې نور به هم تېروي او د ده د پاسه به ګرځي د چا 100 غویان د چا 200 د چا 2000 چا 50 چې څومره یي دا سړی به پروت وي چې زکات یې نه ورکړه دا ډېر لوی دا د دوزخ د عذابونو نه مخکې دی دا اول ټکول دا ټول را روان دي دا ټول حق دی یو سلورو کتابونه آسماني کې د قیامت بیان دی او 1,40,000 زیات او کم پیغمبرانو د دې بیان کړی دی او په قرآن حضور علیه السلام او قرآن او دا علامات هم حق دی علامات هم د خدای لکه یو احسان دی چې سړی مني چې واقعي خدای او رسول خو رښتیا وایي چې دا څه کېږي وشو هغه دی دجال هم راښکاره شو د مهدي صاحب زمانه کې او بیا دجال راښکاره شي نو چې دا ځمکه کې نه باسي شام نور خلک مسلمانان عالمان او لوی پاکان سرداران درانه خلک د عراق او د شام چې خبر شي چې هغه فوج هغه پسې تلو هغه په ځمکه کې لاړو راځئ دا هماغه حق بادشاه دی چې ورشو نو دا لوی پاکان خلک او درانه خلک د شام او د عراق به راشي او د ده سره به ملګري شي مسلمانان بیا به خدای پاک فتوحات ورکړي او باشي او اسلامي نظام به شروع شي عالم دی خو دا دجال به ښکاره شي په اړه او دا دجال سره او بیا جنګ کېږي د هغې ذکر ما کړو او عیسی علیه السلام به خدای پاک دجال خو ډېر خطرناک دی نو د هغه د مقابلې دپاره به خدای پاک دغه راکوز کړي د دې وجه لسو علاماتو کې د قیامت لوی علامات یو دجال د هغه راښکاره کېدل دي او ظهور د دجال دویم د هغه د وجلو دپاره لویه نښه هغه نزول د عیسی علیه السلام دی به راکوز شي او درېیمه نښه هغه یاجوج او ماجوج د هغې ذکر ما وکړ او څلورمه نښه هغه د قیامت د لویه نښه هغه د قبلې د طرف نه نور راختل دا ټول د خدای په امر چې دي والشمس تجري لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم د انور ټول نظام چې خدای ولا څنګه برابر کړی هغه شان ځي بس خدای پاک غواړي چې کې لیک فرق